څوک په 10 کاله قید تیروي او څوک په 15 کاله قید تیروي د بچي دپاره، څوک په عمري قید تیروي د وړو دپاره. پښتو में बात करूँ उर्दू में? ना स्वाते हैं मजी सम मेमन और मकरानी दर जोड़ शे 2 लाख रुपए कम अज कम दलता पदी नूर मंडो बांध लगी बगैर दवेसी ना वीजे तकरीबन 10 लाख रुपए पे लाड़ी 11,000 रियाल पाकिस्तानी सोना जोड़ पाकिस्तानी जो टोटल 10 लाख जोड़ेगी यार ये 3 लाख हुआ मिलेगा वो लिया नहीं मिलेगा भाई 10 लाख भाई 10-11 लाख रुपए खर्चा पे राजी. पाकिस्तान के सोना मुद्दा तेरा कची सऊदी अरब शपक में सिंग तेरे शवे बस الله دې نه خي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. په یونیورسيټي ټاون کې دلته کې یو پلازا دا ولته کې دا فنګر کیږي او دا هغه مرګري چې فنګر له راغلي صاحب دا دینه پس په دا څوک په 10 کاله قید تیروي او څوک په 15 کاله قید تیروي د بچي دپاره، څوک په عمري قید تیروي د وړو دپاره چې خپل کور را آزاد کړي د هغې دپاره د داجي او د بیبي د علاج دپاره، څوک په د غریبۍ له وجې عمر قید تیروي. دوبۍ ویزې خو بند دي، سعودي عرب ته باقاعده خلک روان دي، څه ملګري هم ولاړ دي. فنګري کېږي دلته کوم د شپې قطارونه مو کتل او زه یم چې څومره هم ډېرې خبرې وکړم هغه به دومره ځای نه نیسي. او زه یم چې دا کم خلک راغلي دي فنګرو د خاطره دوی سره 2-3 خبرې وکړم چې دوی سره کم ستونزو کم تکالیف تړلې شوي دي. حاجي صاحب مخکې د مسافري کړې ده؟ جی مخکې مې یو 15 کاله تیر کړي دي. څونه 15 خدا خو یې شی نه شو 15 کاله او 15 کاله مې په سعودي عرب کې شوي دي. اوس بیا دا پینګر یو دا قصې نه وي مړه دی باندې خو موږ ډېر هلته مې بچي دي د هغو خواله زما او عمره او حج به پکې کوم نور څه کاروبار خو نه یم. 15 کاله کې توله نه شوې؟ نه بچیان مې هلته دي هغو خواله زما. یو خلی تپوس نه کوم تر ته مرګري او زه د ته ملګری کې دا فنګر الته نشي کېده ته نه کای کنه الته نه چلته کوله خو خبره بټ خیره کې دی و کې میدان نه زره میدان يم خو ته ملګری کې دی دغه کې دغه کولاو کې بټ خیره کې کولاو کې موږ برازونو په خبر ته زبېګار راغلی ما چلته روانه भाई پښتو में बात करूं उर्दू में? ना स्वाते हैं मजी सम मेमन और मकरानी दर जोड़ शे دا دي مسافرې جوړ او یا موږ مسافرې کړې جو ضرور شپږاته کاله کړې جی. سعودي ویزا نن سبا پسو ملاويږي را سره جی کی دا 3 लाख रुपए به خرچ راځي او جی او سونه موده کې بیا مسافر را سر کوي را دا جو سو ټایم پورې خبره سو 2-2.5 کار دی رہے سو درې دی رہے. اوس حالات څنګه دي سعودي عرب؟ اوس حالات ډېر ګډوډ دي جی. فنګرو لراغلي ورو دا غو راوسته. نو فنګرو کې سم مسله خو نشته؟ هر مسله نشته سر جی سار وختي راغلی او ارلین لین کړه جی او 327 نمبر را کړه جی او جی انتظار روان دي او انتظار کوي. حاجی سے پړ دي سشتا تاریخ شته دی کنه زمونږ حکومت چې کم دینو یو میډیکل ډیر زیات ګران کړی دی بل خدا پکار دا چې سرکاري هسپتالونو کې دی 24200 دی د میډیکل لې 20000 یو بل ټیسټ هغه پینډه د پر غالي 5000 دی د فنګر والی د 3500 د میډیکل لپاره ټوکن علی او 2300 دی د پولیس ویریفیکیشن علی خپل د لاس کې بس مطلب ټول مخ کې بدلته جرمني ټینک علی دونه ډېرې پیسې ډېرې زیاتې او 40000 د پروټیکټر او د دغه دی एग्रीमेंट نو بس بیا خو د ویزې اخیستې ضرورت نشته کنه 2 लाख रुपए कम अज कम دلته پدې نور منډو باندې لګي بغیر د ویزې نه او ټول سنټر یا دلته دی یا پینډه کې دي او کم چې ورک دی دغه ورک لیبر ول چې کملی هغه پینډه کې دي دا راته و چې 1.5 लाख دلته ورکی
ټیکټ په بیا لیدي بالکل ویزې په بیا پیسې کوي بالکل. نو دا د سعودي دا ویزا او دا ارس دغه ته په څو کم از ورځي کم 10 लाख ترشي 10 लाख. کم از کم 10 लाख لکه 13000 ریال 12000 ریال په لګي. حکومت ته دا وخت تاسو ویل غواړي چې دلته خو بیروزګاری هم ډیره زیاته شي دا بوج په کم شي بالکل مونږ دا ویل غواړو چې یو دی د میډیکل سنټر ک ډسټریکټ وایز کی بهتر وي دویم میډیکل فیس تیرا کم کی 24200 دی علی او غالبا چې دی پرایویټ کې 2500 روپے دی څومره پرایویټ چې کې میډیکل کم د بار د بار هغه 2500 روپے دی خلک یې کوي د دې د لپاره چې ما بدن کې څه بیماری چې ما ته پته ولګي دی پی علی د یو میډیکل 24200 روپے نو دا خو دکانداري شو दुकानदार नंबर वड़े दा कहना दा बिजनेस को दी घटे को دوی پیل کوي خرو رمټي پیلېږي وای د سیټ نه ستا ایکسرے کې مسله ده تاسو ټیسټ کې مسله ده لاړ شي دلته په فینګرو کې بیا تاسو ته مسله خو نشته फिंगरों के होदा वो 1000 ने डायरेक्ट 5000 ته شی واړو فیس څومره دی 1500 نو هغه لیټ کړه هفته در کوي کله 2 هفته در کوي او چې 5000 کې نو دلې کوي خو لکه بیا هم دا 400 نمبر اوس چلیږي نه دا 5000 مطلب دا چې دا اضافي پیسې دي کدا ارجنټ دی ظاهر ده دینه مخ کې چې مونږ دینه مخ کې چې مونږ تلو 1000 دا پر ځدا 5000 چې دا ارجنټ وي او نارمل اپوینټمنټ ملاویږي کې 2-3 ورځې ټایم درکې دا 1500 روپۍ فیس کو څوک صبر کوي خو په نارمل لازم کو څوک صبر نه کوي ډایرکټ ارجنټ راځي 5000 فیس جمع کوي یو تاسو کوم تاسو ټول روانه دغه ته لاس اوچت کې ټول روانه سعودي ته روانه دا ویزي سونه دی ورکړې په ویزا ویزه تقریبا 9 लाख روپۍ په لاړې 9 लाख روپۍ مخکې تللی ولې زی جو دلته یو 15 کال وېسته خو دغه زیات دی دلته تاسو نه پیسې ورکړې په ویزا ما په 11000 ریال 11000 ریال پاکستاني سونه جوړ شو پاکستاني جو ټوټل 9 लाख جوړیږي 10 लाख جوړیږي نو ته په یو ایکسلای ولا دلته کې په پښاو ټو سواد کا وکنه دلته څنګه نقد نه کنه ته بغټم خلکو خلاص عالم دی خو دغه ورکوم انجنډ ورکوم زه نقد کم زیری دا راته وای چې کله د سو کور دی ها ستا کله به سو کور یارا زرد وزر کور وای تا به کم از کم یو 150 کور نه قرض اغستی د څه غوڼه چې جوال سعودي د لاړ شمن والته کوم کسان چې دغه د قرض عالم او حالته په ایجنټ خرڅه کی کنه ستاسو پوزیشن زما د غروان یو سو دی اغستره ما یو لاس لکه به لاس لکه کوم ځای نه دروړې ما خپل ورونه دي زه خو براغله مو 15 کال شپارس می تیر کړل اوهو پاتې کېږي نه ولې وطن کې پاتې کېږي خو ټیک ټاک دی نه لري کتره وج په ور سعودي نه چې راشي دي سي تانګي لکه سپاچ په بوجي کې باندې کې زه خو ځان دوم چې سهار ته لای وای وجه سره چې بس نه وای جی صاحب بس به غریبي او منګای د دې د وجه خلک تنگ دي د پاکستان کې جسه ډیر زیات دا ته خو 15 کال تیر کړاله تنگ اوس بیا سي دا وطن جوړیږي ورنه روزګار ورنه ور کوي امن ورنه ور کوي خوشحالي ورنه ور کوي پته نه لګي استاد نه د حکومت کار ډیره مهرباني دا څومره خولي سحری چې دا ځوانان دا په بل وطن کې دغه په طریقې کې استعماليږي که زمونږ حکمرانانو یا مشرانو دا وطن جوړ کړی وي چا به 10 لک او 15 لک روپۍ ولې ورکول چې د خپل بچو نه لري شي دا یو قسم سزا ده جدایي سزا ده سزا خو ډېر په پیسو دا پښتانه دا سزا ځان له خوښي بیمار دا سزا راکړه چې زه جدا شم د بیبې نه د مور نه او د خوږو بچو نه ښځه که سبا سعودي عرب پابندي ولګولو په ویزو باندې بیا به چرته ځې بس دلته به راځو خیرات پټولو نور به چل کوو مخکې که سعودي عرب هم ویزې بندې کې بیا به چرته ځې بیا واپس خپل کور ته راځې نو خپل کور ته به واپس راځې ستاسو څه خیال دی جی په لارو کوڅو کې به ګرځو خیر پټولو او جی سعودي عرب هم ویزه بنده کنو بیا نو هم دغه وکاو کنه دلته ګرځو خیر پټولو جی نو دغه بس دغه حایل دی نو Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333 333 8037।
Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। تاسو نه مسافر وکړ سعودي عرب کې 12 کال نو اوس بیا زی بیا زو نو ختمه کړی دی وا او چټکه دی راغلی نه ولې د ختمول خپل ویزا بس کفیل سره ټیک نو پیسونه زیاتو په دی وجه راغلی نو چې تلاړ شنو کفیل په حق رسیدلی په حق نه درېدل هو بدل له یو تاسو نه کوم تراله بلا خلک زی دا مخکنه ډیر شوی دی چې خلک سعودي عرب سعودي عرب ته غاڼه رش ډیر دی مخکنه نو بس دې ملک غربت دی دی وجه خلک زی ها صحیح ده ته چراله نو وطن کې رړو لګیدو نو څنګه دغه وړه لګي ولې خو غریبواله دي سو بال بچته دي یار یو بچی مې یو زوی هغه یو بم پرې دی نو پریدو به خامخه غریبواله دي نو ګران نه ده یار ګران ده خو زمونږ په ملک کې گزاره کې دي نو موږ چې هم کو پوتانو خیر دولس ناړول خو چې دا یو بیا خو سړی سم لیونی کوي نو مې ته خو سم لیونی زه نه بس موضوع په خپل هر حالات به شکر ادا کوو صحیح ډیر مهرباني د وطن مشران تاسو دا وایم چې بچی دې یو وي صاحب او غنه دې غریبي وي نو سړی دا یو بچیم پری دي چې چا پچم سوال ته ونه درېږي تاسو نه مسافر دي ټول مجبور خلک دي صاحب ټول مجبور خلک دي صاحب او د دې دغه تاسو وره کړه د جذبات احساسات ترجمانی به سوق کوي سړی دې جړې دیم نشي کنه د بدن کې با تن بد سمې جنازې پرتی چې سمې چغي وي پتمبا دا نیازبین بچی پر خودلو جاسته خطل او بیا پته نه لګي چې دی بیا کله واپسی کې چې دی بیا د امور او د خپل بچی ویني دا هغه احساس ته چې دا زمنګ د مشران او حکمرانان دا احساس نه محروم دي رب دې د باندې اسانه کیا امين امين رب دې ملشه ها تم چر رواني جی سر چرته سعودي عرب ته جی مخ کې تلې چتا جی تلې ما خن بیا ولې زی بس دل د جی غربت ته وجیزو خاصونه پیسې دې په ویزا ورکړي تقریبا 10-11 लाख रुपए खर्चा पे राजी خپل وی کپره دی خپل जी सर خپل دی जी مې د میډیکل سونه خرچه ده मेडिकल तकरीबन 25,000 रुपए मेडिकल देना सवा जी او فینګر وب 5000 دغه 5000 دغه نور پکې کومه خرچه ده نور سر بس تا خو د خو کرایانه مرایانه لګي خامخ ای د کم ځای زافر دیم جی افریده جی سر تاسو وطن کم دی لنډی کوتلې د خیبر افریده باړه خیبر ایجنسی باړه ها نو تاسو په دې کلی وطن کې کدا میډیکل یا د فینګر لکه څنګه چې د پاسپورت دفتري بار ډیسټریکټ کې وي نو د فینګرو دا سیستم نه د په ډیسټرو کې راشي یو خو د ارش په کم شي دا خبره ټیک ده هرکله خبره سره اتفاق کوي بالکل یو خو ګوره دا رجی دا خار ترازو بیا د یونیورسيټي ټاون تراته خدا دا سری ډیر ګران کار یو خو ترش ډیر زیاتی نو پکاردار چې یو خو دی باندې دا بوج ډیر کم شي ګوره د فینګرو نو دا ټول خلک سم ګیلمن دي ګیلا ته ذکر چې یو دفتر دی ورور ته ټول کې پی خدنو خامخه چې دا په خپل ډیسټریکټ کې شي نه پیسې خو ته اسې مالی حکومت پیسې خو ته اسې مخلې نه خیر په خپل درشت ته ول کړيږي خو نه کنه چا پکې بیګال تشپا کړی دا لاس اوچت کې تا بیګاش پکړیا ناش په مننه کړ سار په 4 بجې باندې راغله جی او چاته بس سوات زه سعودي عرب ته سونه پیسې ور پیسې خو راځي را دغه 10-11 लाख रुपए راځي ته څنګه د روزګار وځه څنګه رشتہ کنيشته یاره گزاره کې د پاکستان نه خره دلته سونه راځي تیر دلته میار تقریبا د نن لم دغه د سواد نن نغلم سار پاکستان کې سونه مدته تیر کې سعودي نه تیر شپږ مې څنګه تیر شوې بس الله دې نه خي یعنی آریان او دریان بشه کنه یعنی ته چې خدای د سنټر جیل نه راغلی چې خدای د تنخي یعنی ته چې دا چې تر عذاب نه راغلی سره راغلی استاد باز هغه ته راغلی فینګر لا راغلی یو بانو نه په 4 بجې مونږ ته الطاف بانو کې هو سه هغه شریکی لوی ظلم دا لوی غدا نو کې دا فینګر نشي کېدل نه نشي کېدل بس مجابانو خالدا سره چې بس نو سټیم راغلی پرون نه راغلی مارا په هوټل کې شپه کو او دا غیاره دا سختي امیر دم یغه تا وی مشرون ته وی چې لږ کې د خدای په نوم باندې په ملک باندې دمره غو کې غاورو کې دا تو ورا د خال روان دي بچو پرېږ دا وی ها موږ تو ورا په دغه غم سپینې جیرم نه روان یو حالت بس کو دالا مشتسه غنه ملاويږي سہولات نه راته ملاويږي
بس عام ځای کې هغه دي پیسې دي پیسې نه بغیران یوه چار نه کېږي پیسې چې ورکوې 5000 پوزوی منده خو یو غوغلی 24000 غوغلی داسې دغه حساب سره لګیا ده مونږه څه وکړو یاره ها یا څنګه وینا مو تو کړه چې دا په بونو کې کولو کې په بټخیله کې په درګې کې په خیبر کې په 400 کې مردان کې پټولو کې چې تاسو نو کړی نه دا خالی په دغه باندې اسانه کې دا جی سم انټرویو ما غشتن وغه اجي صاحب د انټرویو ما غشتنو دا داسې ښکاري لکه هغه نن سبا ټیک ټاکټران راغلي دي نو هغه سافټویر ول اپډیټ کړي سافټویر اپډیټ کنه جی نو سړی لګ دغه شي او زموږ د ټیک ټاکټران هم داسې چې دونه غټ غټ بریټ وي خلکو به سره ګرځول خو چې پولیس په لاس کې خدای एकदम وي په خوده بشي پولیس یو پتا بشي پېښې نه نو بهرحال اجي صاحب تاسو دا خبره مې ورسوله او ولا در باندې اسانه کې اجي صاحب فینګر باندې بیا بزی چرته بیا وزو چکدری درته جی چکدری ته جی ها جی سعودي ته یو سړی فینګرو کینو سعودي عرب ته ځي چکدری بیا بچتا یې چکدری بیا بدیر پلیټ ته ان شاء الله بیا بدیر سعودي عرب سونه پیسې دیوګه سعودي عرب ویزه باندې را سره جی تقریبا 12-13 لک روپے خرچ مخکې نه تلې راته پته لګي یو پاره تلیو جی تلې سونه مودای تیر کړو 3 کال جی 3 کال ولې رااله ولې زی بس سر جی الته کې جو کرونا مسله راغلی و زموږه کمپنی بیا ختمه شو او بیا دلته دوباره چیرالو جو ملکی حالات داسې دي سر جی تاسو ته پته ده غریب سړی به د یو 2 ټیمو رزق روټي نشي مینته او ډیر مشکلات دي مهنګای د ورځ ته ورځ تاسو ته پته ده جی نو مجبوری ده سر جی قرضدار یې کنه څونه قرض دی وکړو بس تقریبا چې به 12 کې 3 لک خپل نور ټول قرض دی جی دا باغی اخلاص دا باغی اخلاص او جری زالای در باندې آسان امين تړلې کار دی کنه داسې بس جی کنسټرکشن کار دی او وینا خو شوی ان شاء الله کار برابر دی سو ګرمي شي او هم د سعودي عرب ګرمي او بیا بیلچوال بالکل او جی بس دواګانی وکوي چې موږ تاسو ته دواګانی کوو ډیر خړې او بس حکمران دي دا اوري چې ستاده معیشت دا ستا لکه بل نه روان دا د دې سړي د بلچې زور دی چې دا معیشت روان دی چې د دې سړي دا بلچه اون چلی دا پاکستان چلیږي نه نو زه لاړ شي چې دا پاکستان زورو چلیږي غني څوک هم گاډه نه کی چا سره زر لاړ شي او پیسې راولېږي دا ظلمي روان دي هلته کې روزګار دومره شي چې سعودي عرب زموږ د پښتانه ځای کې په روزګار کې هغه ملک د خدای پاک خوشاله کی او هغه ملک بادشاهان او کم دغه چې دي رفاه چې دي هغه د خدای پاک خوشاله کی چې د خلکو له روزګار ورکړلای ورنه د دې ملک هیڅ مستقبل نشته او د دې ملک هیڅ قسمه دغه نشته کم سیاستدانان چې دي کم دغه چې معاشت اکانومي کم دی بالکل زیرو تاسو دونه مایوسه یاره جی تم رواني راکا پاسپورت ته فینګر دې شوي او جی په فینګرو دا آنلاین د مطلب دا چې بوکینګ کوي او جی اپوینټمنټ اخلي څونه پیسې ورکوي 5000 30 روپے واپس ورکی چې ته رواني سعودي ته څونه پیسې دې په ولګولې یره یو تلکه و مې لګولې اتنیم لګا دا د اولنې مسافرې چې او جی اولنې چا تیار کې چې لاړ شه بس پلان راته ویل لاړ شه سبق ته ویلې نه جی سبق مې لګ ویلې څونه پورې دی ویلې ومه پورې او جی نو بس خپانه شي بچی چې ومه پورې هم شیخانو لزینو دا والا ما وی دا دولسم پاس کړي نو زبا پکې غم ټپو امنو و مې یاد کمانه خپل ټپې راکړه تاسو هم پر سبا پړسم تعلیم وکړو شابه سه د تلاسونو پړخه اوس تاسو د عرب رواني سونه پیسې تقریبا 9 لک مخکې تلې نه وتلې ته خو مزه زویا په خوده چې یو سټک بدني والی او بلډ پريشر بده هاي تو کمزورې بس خیو مړه میډیکل سولوشن او اخره کله بځه یو میاش پس ان شاء الله مال بچیدار نه زاله دې په خیر بوزا یار شپاره سم دې سکه کړی دی جیولوجي کې جی جیولوجي خدا دې زمکه لاندې چې کوم علم دی هغه کوي جی نو تا د خپل علم ترلاسه نه کو چې ستا پر وطن کې سونه خزاني دي نو دلته خط تعلیم مګو خو بس ستا د شپاره سم د وطن په خزانو دي کنه او د وطن صحیح ده د وطن په خزانو چې د مار کې نسبه ته بدلو ګمري دلته ولې د څه کمې دي زما یو زرقونه یو زمرد روچت کا اوې دادری چې هم روچت کې بلور پلازا پکې سیوا خو د دولت غیر منصفانه تقسیم دي سیوا دا په خزانو ولاړ سړی پښته خزانو کې سعودي عرب شګو لذي دا سیملا کې دي شي یو وطن کې چې پای کې هر غر
د سنا سنا ډک دی او ته شګو کې روزګار لزی دیته وي صاحبہ چې حکمران زمنګ ناقص دي او سوچي نشته زب چې الله دې کامیاب کړه او تا د خپل وسکار کړی دی چې ته شپاړسمه پورې لاړې دا زمونږ د سیستم او نظام کمزورې دی چې ته شګولو لګلې پښته خزانه کې ځه نمخ دې رانا نمخ دې رانا اسی خبره مې کوله تاریخ صاحب د مکتب مې کتل مې دا مایک ما راوړو سٹارټ ما کړو ټي جی ټي وتره مګیو چې تبل تسه او ډرامې دی او غاني دی ما راشه زوره پښتنو د شعور دی د حقوقو جنگ کوم دا مشپګمو فعلو ته پاتې شو اوس نه ماتوري شو نه سوزوري شو او زبارال زه اوسم تاسو لپاره لګیم ښه بس الله الله ته زمانیت معلوم دی مړه بس الله تاسو زلي پښتنو تاسو چې زه کنه نو زم یې رشم پېښوي او دا سره نه لګي لکه زمانه چې زما رور جدا کیږي سبا د خپل ګلالي دا بوس په سر کیږي په شګو د دې په شګو په غټلو مدا پاکستان بیا چلیږي زاله د اخیره زیدر کرورانو دعا په تکو ملام په خیر بو ضرور